د فلم په شروع کې موږ دوه جنکۍ ګورو چې په خپلو کې ډېرې پخې انډیوالې وي. دې کې د یوې جنۍ نوم کول وي او دا دغه فلم هیرو هم وي. د دې دوه په منځ کې په څه خبره باندې بحث وشي، په کوم باندې دا یو بل نه خفه شي او په خپلو لارو باندې روان شي. خو دا یوه جنۍ چې کله مخکې لاړ شي دا شاته نه د خپلې ملګرې د چغو اواز واوري او دا واپس هغه ځای ته راشي. خو دا هلته کې وګوري چې یو سړی د دې ملګرې روانه کړې وي او بیا یو کس دا هم ونیسي او بېهوشه یې کړي. دا چې کله په هوش کې راشي نو په یو صندوق کې بندوي او په دغه صندوق کې یو سور لیډ لګېدلی وي او په دغه صندوق کې یو عجیبه غوندې کې اواز هم وي، په کوم معنی چې کول ډېره زیاته ډسټرب کېږي او نشي اورېدی او د دغه صندوق نه له باره وتلو ډېر زیات کوشش کوي خو دا ناکامه شي. کول په دغه صندوق کې ډېر زیاته چغې وهي او هغه په زوره زوره وهي. خو لږ ساعت پس دا د دغه صندوق نه بهر ته راوځي او دا په یو ځنګل کې وي. دا په دغه ځنګل کې ډېرې اوترې منډې وهي، خو دې ته یاد شي چې بېګا زما ملګري هم چا ما سره غوا کړې وه او هغه هم په دغه ځنګل کې چېرته ناسته وي او بیا هغه په دغه ځنګل کې خپلې ملګرې ته په تیزه چغې وهي، خو هغې ته نشي یاد چې هغه څنګه دغه ځنګل ته راغه او آخر څوک و چې دې دواړې په صندوق کې واچولو او بیا دا جګیږي او هغه ځنګل کې منډې وهي او د خپل مدد په تلاش کې چېرته وځي. خو دا هلته کې بیا له ځان په شانتې دوه نورو جنکۍ هم وګوري. له ځان په شانتې مطلب چې هغه هم چا راغوا کړې وي او په دغه ځنګل کې یې ایسارې کړې وي. دا دواړه جنکۍ هم په خپلو کې انډیوالې وي او دغه جنۍ نوم سینا وي. سینا بیا دې نه تپوس کوي چې تا سره موبایل شته، خو هغه ورته وایي چې په هغه بکس کې زه بنده کړی وم هغې کې و. دې چې کله واپس هغه صندوق ته رامنډه کړي په هغې کې موبایل نه وي او دې نه دا ظاهرېږي چې کوم سړي دې دواړه یې اغوا کړي وي هغې دې نه دا موبایل هم پټ کو او غیب یې کوتې. اچانک دې ته اټیک وشي او د دې په سترګو باندې تیاره راشي او دا بېهوشه شي. خو کله چې دا په هوش کې راشي د دې دماغ بل سړي سره کنیکټ شوی وي او دا هغه سړي نظاره هم ګوري. دا د بل چا دماغو نه ګوري چې یو سړی وي او له هغې په لاس یې غټ تبرګی وي او په ځنګل کې روان وي. لږ ساعت پس کول چې کله په هوش کې راشي نو دا هلته کې وګوري چې سینا خو نه وي، غیبه وي او له هغې بله ملګرې ولاړه وي. دا له سینا ملګرې نه تپوس کوي چې سینا څه شوه. هغه ورته وایي چې کله تا ته اټیک راغو او ته بېهوشه شوې هغه دلته نه مخکې لاړه او بیا دغه جنۍ د کول نه تپوس کوي چې ته آخر څنګه بېهوشه شوې او دا څه وجه وه. کول یې ته وایي چې ما ته یوه بیماري ده چې په کوم باندې زه بېهوشه شم او په ما اټیک راشي. خو سوال یو دلته دی چې کله کال بېهوشه شوه د دې د دماغ چا سره کنیکټ شوي وو او هغه څوک وو چې په دغه ځنګل کې روان وو او بلکل هغه رنګین نظاره یې کته کوم سړی چې په لاس کې تبرګی وو او هغه روان وي. بیا دا دواړه جنکۍ مخکې حرکت کوي او سینا پسې ګرځېږي. لږ مخکې چې دوی لاړ شي دوی هلته کې مکه رنګي صندوق ګوري کوم کې چې کال وختي قید وه. بیا دوی هلته کې یو سړی ګوري چې هغې شکل اچولی وي او په لاس کې یو غټ تبرګی هم وي او د دې سړي نوم وي ایکس مین. دا مکه سړی و کوم چې وختي کول په خپلو سوچونو کې وکتو او هغه دا سړی و چې د دماغ ورسره کنیکټ شو او آخر څه وجه وه چې د کول دماغ دې سړي سره کنیکټ شوي وو. خیر بیا دا سړی هغه صندوق ته خواته راځي او دغه جنکیانو پسې نظر اچوي. خو یو ځل بیا کول ته اټیک وشي او له هغې په سترګو باندې تیاره راشي او هغه بېهوشه شي. د سینا ملګري چې کله دا وګوري چې کول یو ځل بیا بېهوشه شوه هغه دا پرېږدي ورته نه منډه کړي. خو کله چې دا ایکس مین دا وګوري هغه دا پرېږدي او د هغه جنۍ پسې په ځنګل کې ور منډه کړي. کول هم په خپلو سوچونو کې دغه ګوري چې ایکس مین هغه جنۍ پسې شاته منډې وهي. خو لږې منډې نه پس د ایکس مین هغه څټک دغه جنۍ باندې ورخوشې کړي خو دا دې بچي او ونه پې ولګي. د سینا ملګري ځي او هغه تبرګی د ونې نه روکاږي او په دغه ایکس مین باندې حمله کوي. خو دغه ایکس مین دا څټک دې جنۍ نه واخلي او ډېر بېدردۍ سره دغه جنۍ په دغه ځنګل کې مړه کړي. کول چې کله په هوش کې راشي نو دا هلته کې د جنۍ خواته راشي او هغه وګوري چې دا جنۍ اوس چا مړه کړې وي. کول چې کله دا وګوري ډېره زیاته ویرېږي او دا بیا خپل ځان بچ کولو لپاره هغه ځنګل نه وتښتېږي او کله چې ښه ډېره منډه په دغه ځنګل کې ووهي نو دا دغه ځنګل نه ځان روکاږي. خو هغه اوس هم په دغه ځنګل کې مسلسل منډې وهي او یو لار ګوري چې دغه ځنګل نه بهر ته راوځي. خو هلته کې چا یو ډیوایس د دغه ځنګل بهر ته لګولی وي. څوک چې کله دې ډیوایس ته نږدې راشي نو هغه اچانکه شین شي. د دغه ډیوایس نه یو عجیبه غوندې کې اواز راوځي او کله چې د کول دغه ډیوایس نه لرې ځي نو هغه ډیوایس اچانکه شین شي او دا اواز پکې بند شي. کول اوس د دغه ځنګل نه بهر ته راوتی وي او هغه دلته نه اوس تښتېدی هم شي. خو دغه ډیوایس او عجیبه غوندې کې اواز دې د دغه ځینه نه پرېږدي او یو بل شی هم وي چې کول په دغه دماغو کې وي او هغه له هغه ایکس مین وي چې دغه د ځینې بهر ته نه پرېږدي. کول هلته کې ډډه ولګوي او دا هلته کې مخامخ یو جنۍ ګوري چې دې خواته را روانه وي او له هغې شاته بل څوک نه بلکې هغه ایکس مین وي او ایکس مین هغه خپل تبرګی راخلي او د دغه جنۍ باندې ورډړه کوي او هغه تبرګی راشي او ډایرکټ دغه جنۍ په همدا باندې لګېږي په کومه چې دا ډېره زیاته زخمي شي. خو بیا هلته کې موږ یو بل سړی هم ګورو. دغه سړی بل چا پسې نه بلکې کول پسې را روانه وي.
خو ایکس مین نو غوښتو چې دغه سړی راشي او دا کول مړه کړي او کوم سړی چې کال پسې راغلی وي له هغې نوم وي سیکمین. بیا موږ هلته کې سیکمین او ایکس مین ګورو چې په خپلو کې به جګړه وي. خو په دغه دوران کې کول رامنډه کوي او دغه جنۍ اوچتۍ کومه چې ډېر زیاته زخمي وي. خو بیا موږ هلته کې سیکمین ګورو چې هغه راپاڅېږي او ایکس مین ډېر زیات زخمي کي او هلته نه ترې لاړ شي. کول هغه جنۍ په یو ګوټ کې کیني او پټې کي او په خپله لاړ شي چې څوک راخبر کي. خو بیا هلته کې سیکمین راشي او دغه جنۍ مړه کي او د خپین یې ونیسي او ځان سره راکاږي او ویسي. دغه جنۍ ډېر زیاته چغې دغه سیکمین ته وښي چې ما وخه خو دغه سړی دې نه دواړه لاسونه نیسي او د جسم نه یې بار کوي. بیا هلته کې یو سړی راځي چې هغې د خنزیر په شانتې شکل اچولی وي او د دغه سړي نوم وي پیګمین. پیګمین په کول باندې حمله کوي او هغه مړ کوي. خو سیګمین چې کله دغه جنۍ لاسونه وکاږي په هغه ټایم باندې دغه پیګمین سر یو ډز وکړي او هغه په هلته کې مړ شي. بیا کول هغه سړي نه یو غټه غونډه کې چاړه والي او یو کیبن ته راشي. اچانک هلته کې څوک راشي او کول په دغه کس باندې حمله وکړي او هغه بل څوک نه بلکې یو جنۍ وي. هغه هم د کول په شانتې یو جنۍ وي چې دلته کې چا راوستې وي او هغه وکړې وي. بیا هلته کې موږ سین هم وګورو چې هغې سره یوه بله جنۍ هم وي او دغه دواړه جنکۍ چې کله یو ملګري وګوري چې هغه مړه کېږي هغه ډېر زیاته ویرېږي. کول ورته جاړي او ورته وایي چې ما نه غوښتو چې ما دغه جنۍ مړه کړې وي خو دا یوه غلطي وه او دا په غلطۍ سره مړه شوه. بیا موږ هلته کې ګورو چې کول ته یو ځل بیا اټیک راځي او هغه بېهوشه شي. کول په خپل خوب کې ګوري چې یو سړی وي او هغه د دې ملګري په یو ځای کې پټوي. د دې مطلب دا وي چې هلته کې څوک وي او د دې د ملګري حفاظت کوي. کول چې کله به وشي راشي د هلته کې یو جنۍ ګوري کومه چې سینه سره راغلې وي هلته کې ناستې وي او ډېرې زیاتې یارېدلې وي او دې پیره سینه غیبه وي او هغه شاته تللې وي. کول دغه جنۍ ته وایي چې ما دغه جنۍ نه مړه کوله دا ما نه په غلطۍ سره مړه شوه او دا جنۍ ورته وایي چې صحیح ده ستا خبره منمه چې تا نه په غلطۍ کې مړه شوه او دغه جنۍ خپل نوم سینه ته روز ښیي او دلته کې دوی دواړه خپلو کې ملګري شي او دوی یو بل سره واده کوي چې موږ به د یو بل حفاظت کوو او دواړه ملګري به څوک په مصیبت کې نه پرېږدو. کول بیا دغه جنۍ ته کیسه کوي چې زما یو ملګري هم دا او دلته کې راغلی ده او ګیره شوې ده او زه غواړم چې هغه راپیدا کړم او له هغې زندګي بچ کړم او ځان سره د دغه ځنګل نه ویسم. خو کول دې ته وایي چې زه کله بېهوشه شم زه نه پوهېږم چې زما دماغ څنګه دغه ایکس مین سره کنیکټ شي. بیا هلته کې سینه راشي او کول دې ته ټوله کیسه وکړي. کول ورته وایي چې زموږ په چپه سترګې کې یو ډیوایس دوی لګولی دی او دوی زموږ په هر یو شال باندې نظر ساتي او کله چې زه د ایکس مین دماغ ورسره کنیکټ شوی وم نو ما هلته کې خپله ملګري هم وکته. ما په هغې کې وکتو چې څوک سړی و چې زما له ملګري حفاظت یې کولو او ورته وایي چې په دغه ځنګل کې هرې جنۍ سره خپل یو ادمخور دی او هغه ادمخور خپله جنۍ بچ کوي او د نورو جنکۍ رانیسي او هغه ټولې مړه کوي او ورته وایي چې کومه جنۍ مړه شي له هغې هغه ادمخور هم اټومیټک مړ شي. او وختي موږ وکتو چې دوه ادمخوران په خپلو کې به جګړه وو او هر ادمخور خپله جنۍ بچ کوله. دا هر څه چې موږ سره روان دي شاته یو سړی دی کوم چې دا هر څه صرف د پیسو لپاره کوي او په دغه گیم کې چې اخر کې څوک بچي هغه کس به وګټي او هغې ته به ټول انعام میلاو شي. خو سینه هلته کې لالچی شي او هغه دا فکر وکړي که ما دغه دواړه جنکۍ مړې کړي نو د دې دواړه ادمخوران به اټومیټک باندې مړه شي او په اخره کې به زه د کول ملګري هم مړه کړم او له هغې هغه ادمخور به هم مړ شي او په اخره کې به زه پاتې شم او زما ادمخور او دغه شانتې به زه دغه گیم وګټم او زما زندګي به هم بچ شي. کول بلې جنۍ ته چې کله دا پته ولګي هغې دې نه رامنډه کړي او یو بل کمرې ته راشي خو بیا د هغه کمرې بهر ته سیکمین هم راشي په کوم وجه دا دواړه جنکۍ خپل په شاته دروازې باندې بهر روزي خو د روز خپه په یو ځای کې ونه خلیږي او دغه سیکمین پرې راشي او د خپې نه یې راکاږي او دننه کمرې ته راولي او کله چې سیکمین روز مړه کول ولاوي شاته نه بیا کول راشي او په دغه سیکمین باندې یو اټیک او حمله وکړي خو سیکمین روز پریدي او هغه کول د مرۍ نه رونیسي خو بیا بیا شاته نه روز راشي او د دغه سیکمین نه لاس کټ کړي دا دواړه جنکۍ یو ځای شي او هغه ادمخور هلته کې ختم کړي. بیا هلته کې موږ یو بل ادمخور وګورو چې راشي خو دغه ادمخور دې دواړو جنکیو پسې نه وي راغلی او کله چې د سیکمین جسم هلته کې وګوري دا هلته نه وتښتېږي خو بیا هلته کې موږ سینه او کول یو بل ته مخامخ ګورو چې ولاړې وي. سینه چې کوم د روز ملګري پسې ګرځي او هغه مړه کول غواړي بل خوا ته هغه ادمخور روز رونیسي او هغه مړه کوي. او دلته کې موږ ته دا پته لګېږي چې دا کوم ادمخور راغلی و دا له سینه و او بیا هلته کې موږ د روز ادمخور وګورو چې شاته نه په سینه باندې حمله وکړي او په سر باندې ووښي او دا مړه کړي او دننه هغه ادمخور اټومیټک مړ شي او په کوټه کې چې موجوده کومه روز وي هغه هم د بچي او په اخره کې دا په خپل ادمخور باندې هم حمله وکړي او هغه مړ کړي چې دا ادمخور چېرته لاړ نه شي او زما ملګري مړې نه کړي.
کول چې کله ملګري وګوري هغه ډېر زیاته خوشحاله شي. خو روز چې کله دا دواړه ملګري وګوري چې په خپلو کې غاړه ورکوي هغه ډېر زیاته جیله شي او بیا په اخر کې دا کول ملګري ته ډېر زیاتې کنځلې او بدې ردې ووایي. خو هلته کې یو نقشه وي په کوم باندې چې دا درې واړه جینکۍ هلته تښتېدی شي خو دغه هلته کې یو ټنل بند وي او دغه شانې دا درې جینکۍ دلته کې ونه خلی کې او دلته نه نشي وتی. خو هلته کې بیا موږ یو بل ادمخور وګورو چې راشي او دا ادمخور د کول د ملګري وي او بیا کول هلته کې هغه ته برګې لاس کې ونیسي او د دغه ادمخور مخامخ باندې ودرېږي. خو کول ته یو ځل بیا اټیک وشي او هغه هلته کې بېهوشه شي. روز دلته کې دا فکر وکړي که چېرته ما دغه جنۍ مړه کړه نو دغه ادمخور به اټومیټیک مړ شي او زه به مړه نه شم. روز په دغه جنۍ باندې په چاړه باندې حمله وکړي او هغه جنۍ مړه کړي او هغه ادمخور هم هلته کې مړ شي. روز چې کله په هوش راشي دا هلته کې خپله ملګري وګوري چې هغه مړه وي هغه ډېر زیاته خفه شي او کول بیا دغه جنۍ ته بدې ردې ووایي او هغه وتښتي او بیا موږ د هغه ډیوایسونو خوا ته وګورو او دا خپل ځان نه هغه چپه سترګه وکاږي په کوم باندې چې ډیوایس لګېدلی وي او کول ځکه دا کار وکړو چې ته پته و چې زما په دغه سترګې کې دغه ډیوایس بند دی او څنګه چې دا ځان نه هغه سترګه وکاږي دې ته هغه اوازونه هم نه راځي او دا دغه ځنګل نه بهر ته وځي. کول اخري جنۍ وي او دلته کې ژوندی پاتې شوي وي نو ځکه خو دا د ګیم حقداره هم وي. بل خوا ته موږ یو سړی ګورو چې په کمپیوټر باندې په دغه ځنګل کې ټوله کیسه ګوري او هلته کې کول راشي او دغه سړی بېهوشه کي او دغه سړی د دغه کمپنۍ مشر و کوم سړي چې دغه جینکۍ په ځنګل کې پرېغوستې وي او مکه سړی و چې دغه ټول جینکۍ په ځنګل ته راوړې وي او کول دې سړي د نور ملګرو باره کې هم تپوس نه کوي او کله چې دا نور ملګري وښي دا هلته کې دا مړ کي او کول بیا د دې نور ملګرو پسې هلته نه وځي او زموږ دا فلم ختم شي.